الله تلاوت کړم اخیری ځل سم مسرور باندې خلاصي نو بیا به ترجمه درته وکړم ان شاء الله. مرسی محترم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم. ألم تر كيف رب العالمين جل وعلا رسول الله صلى الله عليه وسلم او طول خلقو تدواي آياتاو نلدل ألم تر ديتا بيا ونحوكي وعلم النحوكي ديتا استفهام يا سؤال واي لکه یو څوک چې مسجد کې لمونځ وکړي او ډیر خلق راغلي وي او دا ډیر خلقو ته د جمعې په خطبه کې امام خطبه ووایي نو بیا یو څوک ورته ووایي چې آیا تا امام ولیدل چې خطبه یې وویله؟ هغه خو ټولو خلقو لیدلی وي نو الله جل وعلا دلته د دې د عظمت د ښودلو دپاره دلته مؤمنانو مسلمانانو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي چې آیا تا ولیدل څه شی؟ كيف فعل ربك ستسنگ کار وکړل رب دیتا باصحاب الفيل لخواندانو لاغلخ کر سره سی هغه خواندان دی پیلانو ول مخکې می په تفسیر کې درته وخودل په هغه واقعه کې په څه کې په تفسیر کې می درته وخودل. ألم تر كيف رب العالمين جل وعلا په امدغه صورت کې مخکې هغه واقعه مو په یاد ان شاء الله بیا به درنه هیره نسی. ألم ترى آیاتاو نلیدل کیف څرنګه فعل کاری وکړل ربک رب دیتا باصحاب الفیل خوندانو د پیل سره یعنی هغه لښکر سره الله څه وکړل یعنی ټولي هلاک کړل ټولي تباه کړل د مکې مکرمې دفاع یې وکړه. ألم يجعل كيدهم رب العالمین جل وعلا بیا ورته وایي ألم يجعل الله جل وعلا ونګرځول كيدهم د دوی هغه چلو پریب دوی چې کوم پلان جوړ کړیو فی تضلیل په ناکامي د دوی باندې بلکې الله جل وعلا د دوی هغه پریب او هغه چل هغه پلان چې جوړ کړیو رب العالمین جل وعلا هغه څنګه تباه کړل څنګه یې ناکام کړل چل څنګه جوړ کړیو په پلانو باندې مکه ونلوي هغه پلانو باندې مکې ته ورشي او هغه وخت کې چې هغه پل ته وي او هغه ځای په ځای سار شي هر خوا ته تلو خو مکې ته نه تلو یا دې ډېر بس نسوار وکړي دلته نه دوی راغلي چې په پلانو پسې د مکې هغه برجونه وتړي او مکه ونلوي لښکر را روان کړی او پلان یې جوړ کړی چې مکه مکرمه ړنګه کړي اسانه
نو الله جل وعلا دلته مؤمنانو مسلمانانو ته وایي چې اے خلقو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي چې آیا الله جل وعلا دی دوی دغه پلان څنګه له ناکامي سره مخ کړل بلکې مخ یې کړل وارسل عليهم الله جل وعلا وایي چې ما ولېږل په دوی باندې طيرا مرغان ابابیل ډلې ډلې ما ولېږل څه شی مې ولېږل مرغان د څه شي دپاره تر څو د مکې معظمې دفاع وکړم په دې مرغانو باندې ایا دا کار مې وکړل که مې ونه کړل رب العالمین وایي د سوالي په شکل باندې وایي بالکل جواب یې دا ده چې بالکل الله جل وعلا وکړل الله وایي چې وارسل موږ ولېږل علیهم په دوی باندې په چا په دغه د ابرهه په لښکر باندې طیرا مرغان مو راولېږل ابابیل سیلونه یا ډلې ډلې مرغان چې به داسې راتلل ډلې ډلې مرغان به راتلل بیا په دوی باندې بیا هغه کاڼې غورځول ترمیهم چې ویستل به یې دغه لښکر بحجارة په کاڼو سره من سجیل چې له خټو نه جوړې سوې ډبرې وې ده له څه شي نه له خټو یا خو خپله ډبره ده بل له خټې نه سې ډبره په اور کې جوړه سي لکه په خخه ترمیهم د دې دپاره مې مرغان ور باندې راولېږل وارسل علیهم طیرا ابابیل د دې دپاره چې ترمیهم چې دغه مرغانو به دوی ویستل بحجارة په کاڼو سره په ډبرو سره من سجیل چې هغه ډبرې او کاڼي له څه شي نه جوړ سوي وو له سجیل خټې نه جوړ سوي ول فجعلهم الله جل وعلا وایي ما بیا وګرځول دوی كعصف مأکول پشان دی پروړي زدوګل سوي سره یا پشان دی بوسو خوړلی سو سره فجعلهم رب العالمین جل وعلا سوئی ما بیا دوی دی خوړلی سوي بوسو دی پروړو پشان وګرځول شک ما مخکې د دې دغه مې درته وکړل فجعلهم كعصف عصف پروړه هغه داسې هغه غنم نه دي چې کله غنم ورېبي او بیا میده کې په تریشل باندې میده کې بیا پروړه خو یواري په خپله میده سي بوس بیا وروسته سي بیا ځناورې وخوري هغه ځناورې بیا بیخي پسې میده کې په غاښونو باندې نه نو الله جل وعلا وایي چې ما د دغه مرغانو په واسطه باندې دغه لښکر د ابراهه داسې کړل لکه خوړلی سوي بوس داسې مې وګرځول ذره ذره مې کړل ذره زوغل سوي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وسيتسوك تلاوت كي رازي تلاوتي وكري دي ما ادمنانو تخمو پام د ټول لکه شیطانان تختی